درنو لیدونکو، نن درته د یو سړي په اړه جالب راپور لرم. تمه ده ویډیو تر پایه وګورئ. ریپورټونه وایي ترکیې محکمې دعوتګر عدنان اوکتار د خرابو جرمونو اړوند قضیو کې د ښکېلتیا په تور په 1015 کلونو بند محکوم کړ. اوکتار په تلویزیوني پروګرام کې دیني پروګرامونه وړاندې کول او شاوخوا به ښځې پرې ورغونډې وې. تر ډیره د دغو نجونو د ښکلا جراحي عملیات شوي وو او دته به نڅېدې. دغه 40 کلن ترکیې دعوتګر په 2013 کال هم د استانبول پولیسو لخوا د مالي جرمونو په تور نیول شوی و. د ترکیې ابن ټي وي ویلي پر اوکتار د تیري له کم عمره نجونو د ناوړه ګټې اخیستنې، تیر ایستنې او سیاسي او پوځي جاسوسۍ د هڅې تورونه لګول شوي دي. د 2013 کال د جولای پر 12 د استانبول پولیسو وویل په اسلامي دایي مشهور لانجمن سړی عدنان اوکتار یې له خپلو ساتونکو سره یو ځای په دې تور نیولی چې د یوې مجرمې ډلې په جوړولو او د ناوړه تیري اعمالو کې لاس لري. له نوموړي سره په دې عملیاتو کې د هغه 215 ملاتړي هم نیول شوي دي.